د طالبانو یو تن پخواني غړي عبدالسلام ضعیف په یوه تازه مرکه کې ویلي چې د پنجشیر مسله 80% حل شوې ده. نوموړي له عربي الجدید ورځپاڼې سره په خبرو کې زیاته کړې چې که څه هم ویل کېږي چې طالبان به له 1 تر 2 اونیو پورې نوی حکومت تشکیل کړي، خو په وینا یې څو پورې چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستان څخه وتلي نه وي، تر هغې په دې اړه هیڅوک هم د نوي حکومت د تشکیل په اړه کره خبرې نشي کولی. ضعیف څرګنده کړې چې طالبان هڅه کوي په راتلونکي دولت کې ټولو اړخونو ته پام وکړي څو هر څوک پکې خپل ځان وویني. نوموړي د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوند په اړه ویلي چې هغه د طالبانو اوسنی مشر دی او راتلونکي کې هم به لومړی کس وي. هغه د احمد مسعود په مشرۍ د پنجشیر مقاومت ته په اشارې ویلي چې دا ستونزه 80% حل شوې او طالبان هڅه کوي یا د موضوع د خبرو له لارې حل کړي. نوموړي دغه راز ټینګار کړی دی چې ملي اردو د هر هیواد لپاره اړینه ده او تمه ده چې طالبان هم ژر د نظامي بنسټونو په ځانګړې توګه د ملي اردو پر بیا جوړولو کار پیل کړي.